سلام قدرمنو لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د مینه یوټیوب چینل څخه زه مینه افغان یم. بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په موټر بم چاودنه کې وژل شوی. بدخشان کې سرچینې د موټر بم چاودنې په پایله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. سرچینې وایي چې یوې موټر بم چاودنې دوشنبه د مرغومي پر 5مه نیټه بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان عبدالحق عمر په نښه کړی دی. د سرچینو په وینا د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ ته نږدې شوې ده. په دې پیښه کې بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندان په ګډون 3 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. شاهدان بیا وایي په دې پیښه کې د ملکیانو د قربانۍ کېدو هم خبر ورکړل شوی دی. د مقاومت جبهې ویاند صبغت الله احمدي بدخشان کې د چاودنې په اړه ویلي چې د طالبانو خپلمنځي اختلافونه د دې پیښې لامل شوي دي. اسلامي امارت وايي امریکا د زموږ په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي. د افغانستان د سرپرست حکومت ویاند د امریکا سفارت د شاردا افري څرګندونو ته کلک غبرګون ښودلی او په ډاګه کړې ده کومې موسسې چې دلته فعالیت کوي باید قوانین او فرمانونه ومني. د نوموړي او امریکا د شاردا افري کرنډیګر ترمنځ په ټویټر کې دا ډول توندو څرګندونو تبادله وروسته له هغې وشوه چې وړ مورز د افغانستان سرپرست حکومت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار ټوکولو بندیز ولګاوه. د حکومت دغه پریکړه په پراخه نړیواله کچه وغندل شوه. د اسلامي امارت ویاند زیاته کړې کومې موسسې چې په افغانستان کې فعالیت لري د هیواد د قوانینو او فرمانونو په رعایت مکلفې دي. نوموړي زیاته کړې چې چاته به اجازه ورنکړي چې د بشري مرستو په نوم د اسلامي امارت د پریکړو یا چارواکو په اړه بې مسؤلیته خبرې او یا کوم ګواښ وکړي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ترڅنګ اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر هیوادونو هم موسسو کې د ښځو د کار بندیز په اړه د سرپرست حکومت وروستۍ پریکړې غندلې دي. د پاکستان په بلوچستان کې د یوې بمي برید په پایله کې 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې تایید کړی ده چې د یکشنبې په ورځ د بلوچستان په کهان سیمه کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د دوی پر پوځیانو د بم چاودنه شوې ده. په بیان کې راغلي چې په وژل شوو کې یو افسر او 15 سرتیري شامل دي. په دې بمي برید کې سربیره لږ تر لږه 12 نور کسان هم په 2 جلا چاودنو کې ټپیان شوي هم دي. ماښام مهال یو بریدګر د لاسي بم په واسطه د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیسو په یوې پوستې برید وکړ چې 3 پولیس او 15 ملکیان یې ټپیان کړل. تر دې مخکې د کوټې په سبزل واټ هم د پولیسو پر پوستې بمي برید کې د یوې ښځې او یوې ماشومې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR ویلي دي چې د ترهګرو پر ضد خپل تصفیوي عملیات روان ساتي. د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي امارت لخوا په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار کولو بندیز د افغان ښځو حقونو ته یوه بله لویه ضربه وبلله او په دې پریکړه کې ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د اسلامي همکاریو سازمان مشر حسین ابراهیم طه ویلي دي چې دا تصمیم به نه یوازې افغان ښځې له معاشه محرومي کړي بلکې بېوزلو افغانانو ته د مرستو رسولو پروسې باندې به هم منفي اغیز ولري. دغه سازمان د افغانستان پر سرپرست حکومت غږ کړی څو په خپلې پریکړې بیا غور وکړي. عبدالکبیر وایي هڅه کوو د نجونو زده کړو کې رامنځته شوی ځنډ ژر لرې کړو. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د خصوصي پوهنتونونو ټولنې له رهبرۍ پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارت د نجونو زده کړو مخالف نه دی او هڅه کوي چې رامنځته شوی ځنډ ژر له منځه یوسي. د لوړو زده کړو وزارت په هیواد کې د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې ځنډولې دي. دغه پریکړه په ملي او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شوې ده. د حکومت د رسنیو مرکز په خبرپاڼه کې راغلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال تېره ورځ د قاضي ګل رحمان په مشرۍ د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې له رهبرۍ پلاوي سره وکتل. سرچینې لیکلي په دې کتنه کې د یادې ټولنې مشر تابو ویلي خصوصي پوهنتونونو په سختو شرایطو کې د افغانستان د باسواده کېدو او د هیواد پرمختګ لپاره د لوړو زده کړو په برخه کې پانګونه کړې ده. خبرپاڼه کې زیاته شوې ده د دې ټولنې پلاوي به په هیواد کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو پرانیستو غوښتنه وکړي او په دې برخه کې خپل وړاندیزونه او مشورې شریکې کړي.
ایران په افغانستان کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. د ایران ولسمشر ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد نوي سفیر حسن کاظمي قمي د طالبانو له حکومتي چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د زیربنایي او اقتصادي پروژو لکه د کانونو او انرژۍ او اورګاډي پټلۍ په برخه کې پانګونې ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل په خپله ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي قمي د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالغني برادر په حضور کې وکتل. ښاغلي تکل زیاته کړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني پلاوي سره په کتنه کې په ایران کې د افغان بندیانو د خلاصون او په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري غوښتنه وکړه. د طالبانو پر ضد په کابل کې د ایران د سفیر بهادر امینیان د څرګندونو له افشا کېدو وروسته تهران ښاغلي امینیان له دندې لرې کړ او حسن کاظمي قمي یې په افغانستان کې د نوي سفیر په توګه معرفي کړ. د اسلام آباد په یوه هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید خبرداری ورکړل شوی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون خپلو کارکوونکو ته د پاکستان د پلازمینې په یو مشهور هوټل کې پر امریکایانو د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړ. تر دې خبرتیا مخکې په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت کارکوونکي د تېرې اونۍ په پیل کې د اسلام آباد په څنډه کې له یو ځانمرګي برید وروسته په لوړ خبرداري کې و. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي واشنګټن داسې معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې نامعلومو کسانو د اسلام آباد په ماریوت هوټل کې پر امریکایانو د برید پلان درلوده. د دغه سفارت په وینا د دغه برید احتمال د نوي کال د رخصتیو پر مهال دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له خپلو ټولو پرسونل څخه غوښتنه کړې ده چې ماریوت هوټل ته له تګ او په اسلام آباد کې له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. امریکا کې د سړې هوا او طوفان له امله 21 تنه مړه شوي دي. د امریکا په یو شمېر سیمو کې د سختې واورې او طوفان له امله لسګونه کسان مړه شوي دي. زرګونه الوتنې لغوه شوي او لسګونه میلیونه خلک زیانمن شوي دي. ځایي چارواکي ویلي دي چې تر اوسه د سړې هوا له کبله 21 تنه وژل شوي، خو ښایي د وژل شوو کسانو شمېر تر دې هم لوړ شي، ځکه چې د بیړنیو حالاتو مامورین لا هم په ځینو ځایونو کې د مړو شوو کسانو پسې ګرځي. د نیویارک ایالت د بفالو په ښار کې 2.4 متره واوره ورېدلې او په ټول ښار کې تګ راتګ په بشپړه توګه بند شوی دی. په دې ښار کې دومره ډیره واوره ورېدلې چې د اضطراري چارو کارکوونکي نشي کولی هغو سیمو ته ورشي چې خلک پکې ډیر زیانمن شوي. د متحده ایالاتو د ختیځ ساحل په ډیری ایالتونو کې څه باندې 200,000 خلک په داسې حال کې برېښنا نه لري چې امریکا کې د کرسمس ورځ لمانځل کیږي. د راپورونو له مخې په امریکا او کاناډا کې شاوخوا 250 میلیونه خلک له سړې هوا څخه زیانمن شوي دي. درنو کتونکو ته د ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو خوشحاله شئ. د خدای په امان.